بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبعد، د اسلامي امارت د کابینې غړو، مجاهدینو، قومي مخورو، علماء کرامو، والي صاحبانو، انجینر صاحبانو او د رسنۍ استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده ټول به له صحت څخه برخمن یاست. وروڼو، د کوشتېپې کانال د افغان ولس د لسیزو د خوب تعبیر دی. دا د ولس د خولو او ستړیاو نتیجه ده. دا د افغانانو د ځان بساینې په لور د پورته کېدونکو ګامونو یوه مهمه برخه ده. افغانستان په ډیرو مواردو کې پر وارداتو تکیه دی چې یو مهم مورد یې غذایي او خوراکي مواد دي. سره له دې چې افغانستان د زراعتي هیواد په نامه یادیږي، خو نه یې د زراعت کېدلو او نه یې د زراعت د میکانیزم کولو په اړه تر اوسه د پام وړ کار شوی نه دی. اسلامي امارت هوډ لري چې د هیواد د زراعت او د اوبو مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي، او دا دی په عملي ډګر کې د ګامونو اخیستلو ښه بیلګه یې د کوشتېپې کانال په بڼه وینو. محترمو، یقینا دا داسې پروژه وه چې کوم وخت دا تاسو محترم سره د قرارداد کې دی، نو دا قرارداد چې کله موږ سره امضا کړي، نو شیخ صاحب محترم القدر امیر المؤمنین ته مو د دې دپاره وړي چې دا راته تایید کړي چې هغه مو راستوه. نو یو ورځ دوې تېرې شوې، سړي کارونه خو هلته ډېرې داسې نه وي چې د یاده ووځي، او بل دا تشویش ما سره و چې دلته خو نیستي ده، دی به دا راته ووایي چې په دا حالاتو کې وګوره، دا کانال وګوره، ستا افتتاح کېده وګوره. خو زه چې کله لاړم، ما چې پوښتنه ځینې وکړل د محترم القدر امیر المؤمنین څخه، هغه راته وویله چې خو ما تایید کړه، در وانستول. یعنې زه ډېر په تعجب شوم. یقینا په 2 ورځو کې دغه کم قرارداد ده تایید کړی او بیرته یې کابل ته راستولی، زه بیرته پسې راپوا شوم. دا تشویش یقینا ما سره و او په زړه کې خفه هم وم، ځکه څه ناڅه منفي خبرې به مې هم اورېدلې. خو الحمدلله نن چې وګورم ډېر ویاړ کوم، ډېر په دې باندې خوشحاله یم، د الله څخه راضي یم چې دا کم مشرانو ملګرو یقینا زموږ سره د دغه ویالې ملاتړ او د دې پشتیباني کړې ده چې کومه خبره به موږ که ریاست الوزرا یا بل مشر ملګري ته مو وکړل، زموږ مشکل په هغې کې هغه راحل کړی دی. نو کله ناکله به ما ته خپله هم دا تشویش پیدا و. بیا مې تاسو محترم ته وویله چې څه خبره خو سته. د یو داسې خبره راته وکړه چې ما ډېر زړه واخیستل، ولکه څنګه ستاسو جهاد چې مکاوه هغه د عقیدې په لحاظ و، نو دا کانال هم د عقیدې په لحاظ دی. دلته معنا یعنې انجینري و، دا کم کار نه ورکوي. یقینا چې سړی ګوري، زما څخه په ترکیه کې هم چا پوښتنه وکړل چې د دې دپاره تاسو ته دا فنډ څوک درکوي؟ مال هېڅوک یې نه راکوي. ډېر تعجب بې وکړي. انجینران مو څوک دي؟ د کومه ځای مو راغوښتي؟ مال خپل افغانان دي. یعنې په دغه دواړو دغو کې زموږ څخه دا پوښتنه کړې ده، ډېر تعجب دا خلکو. الحمدلله نن ګورو تاسو هم وینئ چې په دې کې نه خارجي څوک شته چې موږ ته لارښوونه یا داسې یو څوک نه داسې یو څوک شته چې په دې کې زموږ سره همکاري او د پانګونې د اقتصاد د لارې څه همکاري کړي.
د الله څخه ډېر راځي چې موږ په خپل ملک کې قدرونه لرو، داسې خلک انجینران لرو، هر رقم خلک لرو، او د اوبو مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. او دا دی په عملي ډګر کې خو موږ تاسې ولید الحمدلله اوس به انشاءالله دا کمې اوبه چې اوس ولاړې دي دا به هم اوس ایله کوو. او یوه ابتدا به دا وي چې د تله ابتدا به کوو انشاءالله، او بله ابتدا په پای کې چې د دوم فاز دپاره ده چې 15 کیلومتره د دغه ځای څخه دغه لري طول لري، هغه ته به بیا انشاءالله موږ ځو، هغه باله ته ابتدا کوو. دا کانال نه د ګاونډیانو او نه بل چاته د ضرر رسولو په نیت پیل شوی دی، بلکې یوازینۍ موخه یې د افغانستان سرلوړي، د افغانانو ځان بساینه او د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه په ښه توګه استفاده کول دي. د ویاړ ځای دا دی چې له 40 کلن ناورین او ناخوالو وروسته دومره ستره تاریخي پروژه د افغانانو له لوري ډیزاین کیږي. الحمدلله لکه څنګه چې ما تر مخه ویل، خپل خلک هم دې ته په تعجب دي. نو دا پروژه خو الحمدلله د افغانانو له لوري ډیزاین کیږي او تطبیق کیږي، او ټول تمویل یې له کورني بودیجې او عوایدو څخه کیږي. په همدې اساس ټوله افغانان په دې پروژه کې زیارایستونکو انجینرانو په ځانګړي ډول محترم عبدالرحمن عطا صاحب ته د دې ستر کار د لومړي فاز د بشپړېدو او د دوهم فاز د پیلولو مبارکي وایم، او له الله تعالی جل جلاله څخه ورته د پاتې چارو د بشپړولو توفیق غواړم. لکه پخوا چې مو ویلي وه چې دا پروژه له تبعیض پرته د ټول افغانستان پروژه او ویاړ دی. په یوه قوت به یې د بشپړولو لپاره ټول افغانان یو موټ تر شا درېږو انشاءالله تعالی. زه یقینا د خپلو ټولو مشرانو څخه دا هیله کوم لکه څنګه چې تر اوسه پورې زموږ سره مله واست، زموږ پشتباني مو په دې پروژه کې کړې ده، نو په نورو پروژو کې هم باید تاسو زموږ ملاتړ وسئ. الحمدلله هر کار په نیت سره کیږي. په دې کې د چا دا غرض نه دی چې مثلا د یو حیثیت و د یو عزت فکر لري، صرف د خپل ولس د خپل ملت لپاره خدمت دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.